تازه خبر په زابل ولایت کې هم د طالبانو پر وړاندې په عام خلک را پاڅېدل. دا چې د عام خلک څوک حمایت کوي، څوک وسلې ورکوي، طالبان څنګه ورخطا شول، جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په شمالي جنوب مرکزي سیمو شرق او غرب کې د طالبانو د وروستیو تحرکاتو له امله ولسي خلکو پاڅون کړی چې نن یې لړۍ زابل ته هم ورسېدله. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له ناامنیو او د ټولو ولسوالیو له سقوط وروسته په مرکز کلات کې خلک ټول شوي او د خلکو امنیتي ځواکونو په ننګه یې د طالبانو په وړاندې پاڅون وکړ. د وړاندې شوو معلوماتو له مخې دا کسان چې اوس مهال یې شمېر 200 تنو ته رسیږي، د دې ولایت والي حمید الله توخي په مشري د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړه او ویې ویل چې د خلکو دفاع به پخپله کوي. دې کسانو د طالبانو خلاف ولسي پاڅون وکړ او ژمنه یې وکړه چې په هېڅ صورت به اجازه ورنه کړي چې د هېواد دښمنان ولس وځوروي یا عامه تاسیسات زیانمن کړي. دغه پاڅون چې جهادي قومندانان، قومي مشران، عالمان او ولایتي شورا استازي مشرتوب کوي، وایي تر وروستۍ سلګۍ به د هېواد په دفاع کې له پنجابي مزدورانو سره جګړه وکړي او په دغه لاره کې شهادت د ځان ویاړ بولي. د هېواد په ګوټ ګوټ کې د پخوانیو جهادي قومندانانو او بانفوذه شخصیتونو له لوري د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کولو او افغان ځواکونو د ملاتړ په موخه په لسګونه ولایتونو کې دا چاره ترسره کیږي چې د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا لړۍ له یو ولایته بل ولایت ته رسول کیږي. خو شمال کې د جنرال دوستم محقق او عطا محمد نور له لوري د دې ولسي پاڅون کوونکو مشري کیږي چې زیاتو خلکو وسله پورته کړې او ان میرمنو هم ویلي چې د طالبانو په وړاندې جنګیږي او اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې امنیتي خنډونه ایجاد کړي. طالبانو ویلي هغه کسان به ونه بخښي چې د خلکو په بسیج او پاڅون کې لاس لري. هغوی له خلکو وغوښتل چې خپل اولادونو ته د اجازه نه ورکوي چې د نورو لپاره ووژل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.